السلام علیکم. درنو مشرانو په اجازه کوم څیزونه چې باید ویل کېده د دوستانو د خوا نه وویل شو او داسې ډېر خاص کوم شی نه ده پاتې، خو چې کوم شی زه د یو ځوان اسحاق په حیث باندې چې په خپلو سترګو لیدلی و اوس سپین ږیری شوی یم هغه به تاسو سره شریک زه د څلېرویشتو کالو وم چې افغانستان مې پرېښود او دقیق شل ورځې بعد د دوم دسمبر او دوم میاشت باندې مې جنګ ورسره شو. هغه وخت زمونږ ارزو، زمونږ غوښتنه، زمونږ سرفرازي دا وه چې په افغانستان کې داسې یو نظام راشي چې په هغې کې د افغانستان خلک شریک وي او افغانستان خلک هغه تعیین کړي. په تاسف سره موږ ولیده هیڅ کله د افغان په خوښه باندې هیڅ یو کار ونه شو او هیڅ چا په هغې باندې فکر نه کړی. د ډېرو مشکلاتو وروسته چې د مجاهدینو په منځ کې اول په کوم قدر او عزت باندې دا مجاهدین یادېدل او هغه ښکلي ښکلي کلمات چې اروپایان او امریکایان افغانانو ته ورکاوه بالاخره یې ورو ورو تقسیم کړلو په نامه د دا اخوانیان دي او دا ملیګرایان دي او دا وهابیان دي، د مختلفو نومونو باندې تقسیم دا تقسیمات هم د افغانانو په منځ کې ډېره لویه بدبختي پیدا کړه. بیا بالاخره داسې سرحد ته ورسېدو چې روسانو د افغانستان نه ووتل او د افغانستان دپاره په پاکستان کې حکومت جوړ شو. هغه وخت کې ټولو یوازې پرېښودلو فقط عرب وهابیانو ته او د پاکستان ISI ته. موږ ته حکومت جوړ کړو د 2 میاشتو او د 4 میاشتو. نتیجې مو لیدلې چې بغیر د کورنۍ د جنګ نه او د حزبونو د جنګ نه بل نتیجه نه درلوده. هېڅکله موږ هغه وخت هم د یو ښه اتفاق په خاطر باندې چې افغانستان څنګه رهبري شي په تاسف سره هېڅ چا د هېڅ چا خبره نه اورېده. په دې کې طالبان قدرت ته ورسېدل، چون وخت کم دی زه داسې فقط کوټ کوم. د طالبانو د حکومت په وخت کې موږ راغلو ډېره لویه ډله کابل ته راغلو او دلته موږ ملا حسن په نامه باندې یو څوک اوس چې ادارې امور دی په دې کې دفتر ومې لیدل. دا سړی دونه د کبر نه ډک او دونه په غرور باندې خبرې کولې چې قطعا موږ هغوی ته د انسان په نظر نه ورتلو، مخصوصا ما چې سر مې لوڅ کړو، خولۍ مې نه واغوسته. زموږ ټولو ملګرو پټکۍ والې وې، خولۍ اغوستې وې. ما ویل چې زه ځان نه بدلوم، زه خولۍ نشم اغوستلی که زه طالب د خاطره مې پټکی وتاړو یا مې خولۍ واغوستو نو بیا زه هغه حساب نه یم. په دې چې زه هېڅکله مې خولۍ نه ده اغوستې، نشم اغوستلی، زه تکلیف یم. نو موږ سره یې ډېره بده وضع وکړه، بېرته لاړو، خفه لاړو. پروفیسر امین د خدای وبخښي هغه و، تڼیوال صاحب د الله وبخښي هغه و، حامد ګیلاني و، باجوری صاحب و چې اوس په مرستیال باندې مشهور دی، ډاکټر صاحب پښتونیار و، فضل صاحب و، آریوبي صاحب و، الله د دوی چې ژوندي دي الله د دوی ژوندي لري. هر یو کوشش کاوه چې طالبانو ته داسې یو رنګ ورکړي چې دوی د ملت په خوا باندې توجه وکړي، نه یوازې د طالب په خوا باندې. اوس هم چې ګورو په تاسف سره هماغه کبر و غرور روان دی، هم د طالب د خوا نه او هم د افغانستان د حکومت د خوا نه. یا به د اشرف غني په ډله کې یې چې انګریزي د سم زده وي او یا به د طالب په ډله کې چې ښه لوی پټکی درسته. نه
د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته په عزت او په ابرو باندې ګوري چې دغه څونه خبرې چې کېږي د دې نه خبر کړي چې دا څه خبرې روانې دي چې افغانستان خلک پرې پوه شي چې په دوحه کې څه تېرېږي هلته کوم خبرو باندې دوی په توافق رسېدلی او همدا کبر خو بیا طالب هم لري هغه هم د افغانانو ته په سترګه په درنده سترګه نه ګوري ورته نه وایي چې موږ په دوحه کې څه خبرې وکړې او په څه نتیجې ورسېږو کېدای شي چې بیا زموږ دپاره داسې یو حکومت جوړ شي چې د 2 میاشتو د 4 میاشتو او یا په همدغه شکل یو شی وي چې بیا د افغانستان د خلکو خوښه نه وي او بیا به ټوپک ته لاس کړي تر څه وخته پورې به موږ جنګېږو تر څه وخته پورې به دا بدبختي وباسو اوس موږ فقط 2 نسله پاتې یو په افغانستان یو سپین ږیري دي چې خودخواهۍ او جاهطلبۍ لري لکه ما غوندې یا لکه ګلابزوی په صاحب غوندې او یا دا چې ځوانان دي چې هغوی نور توقعات لري هغوی یو نوی ژوند ته ضرورت لري هغوی ارامي ته ضرورت لري هغه ښه تعلیم ته ضرورت لري هغوی یو روښانه فکر پسې کوشش کوي چې روان اوسېږي نه دا زاړه فکرونو پسې نه دا چې کفر موږ ته راولي اسلام زموږ د سر تاج دی هغې باندې قطعا معامله نشي کېدلی هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو اسلام نه یوازې د طالب دی بلکې دا د افغانستان د خلکو په خټه کې تړل شوی یو دین دی چې هېڅکله به د دې نه وانه او نه نوی اسلام قبلولی شو چې موږ ته د عربستان نه راشي یا د دوحې نه راشي یا د بل ځای نه راشي نه موږ خپل اسلام وکړو د بن په کانفرانس کې خلیلزاد صاحب ته ما وویل چې طالبان او حزب اسلامي دعوت کړه چې دا کنفرانس ته راشي نو ما ته وویل چې هغوی نه راځي ما له خیر دا د مرکې مونږ ډېرې کړي هغه کې داسې دی چې که چا ته ووایي چې ته راشه او هغه را نه شي نو هغه بیا خبره ورباندې پاتې وي چې وروره ما خو دعوت کړی دی ته رانغلې داسې کړم ویل چې حزب اسلامي او طالب نور سر نشي جګولی ما ورته وویل چې ډاکټر صاحب چې نازي حزب په جرمني کې سر جګ کړو نو زه درته په یقین باندې وایم چې طالب او حزب اسلامي سر جګوي اوس د ماغه حزب اسلامي لیدلو ته په دارالمان ته ځي او د ملا یعقوب د ملا عمر د زوی لیدلو ته اروزګان ته ځي د دې دورایي پغمان نه حکومتي سړی تللی نه شي د ځمکې د لارې زموږ یو عمر شو چې افغانان په حکومتي خلک خصوصا په طیاره کې سفرونه کوي دا د شرم ځای نه دی چې خپل په وطن کې سړی لاړ شي او په طیاره کې لاړ شي په موټر کې ونه شي تللی دا ټول افسوس خبره دا کوم سپین ږیري مشران چې دلته ناست دي موږ هم د ظاهر خان دور لیدلی هم د شهید داود خان دور لیدلی هغه وخت کې موږ تلو 10 بجې د شپې جلال آباد ته تلو 2 بجې د شپې پغمان ته تلو که هر چېرې تلو هېڅکله به زموږ په زړه کې نه ګرځېده چې کېدای شي چې په لاره کې به موږ سره موږ ته یو مشکل پیدا شي ولې اوس خو د ماښام نه بعد سړی خپل په ښار کې د خپل له کوره نه شي وتلی دا حالت موږ ته هغه کسانو راوړ چې ځان د امریکایانو په لمن کې واچوو او هغوی ته یې ویل چې زموږ ناجي تاسو شئ په تاسف سره هېڅکله افغانانو په خپل منځ کې کېنناسته چې ځان دپاره دوی یو ناجي پیدا کړي امریکا موږ دپاره سوله نه راولي امریکا زموږ دپاره ترقي نه راولي که موږ د بن په کانفرانس کې عجله نه وی کړی او عاشقان نه وی د څوکیو چې هله زه زر لاړ شم چې هلته وزیر شم او رئیس شم او څنګه شم موږ 3 ګروپ وو د سولې چې هلته سره غونډ شوي وو یو د پېښور حرکت و چې جناب خرم صاحب هم په هغې کې و د مشر پیر صاحب الله دې وبخي د هغې تر رهبرۍ لاندې و
بل د شمال حرکت و چې د شهید استاد رحماني تر قیادت لاندې کار کاوه. درېیم یې د مرحوم بابای ملت اعلیحضرت ظاهر شاه و چې په روم کې و. څلورم یې موږ درې څلور پنځه ملګري وو سره چې په قبرس کې سره یو ځای کېدو. مخکې د 11 سپتامبر نه فرانسیس وینډرل موږ یې دعوت کړلو دا څلور واړه ګروپونه جنیوا ته سویس ته. موږ هلته لاړو په مجلس کې د ایران معین د وزارت خارجه د جرمني د ایټالیې او د افغانستان د دفتر مشر په د امریکې په وزارت خارجه کې د امریکې بخوانه او فرانسیس وینډرل ریاست کاوه. اتفاقا زما نوبت و خبرې کولې. ما د دغه تروریستانو خارجي تروریستان چې بغیر د اجازت نه دوی روان دي افغانستان ته راځي او دلته دوی ځان ته افغانان وایي او دوی ټریننګ کمپونه لري او دا د افغانستان په ګټه نه دی، دا د جهان په ضد باندې دی او هر یو اسلامي ملک کوشش کاوه چې هغه خپل مردارې څېرې ولیږي افغانستان ته چې ځه هلته به روسان مړه کړي موږ به ورنه بېغمه شو. مګر د دوی فکر لوی و، د دوی جهاني فکر کاوه لکه چې دا اوس داعش کوي چې هغوی سرحدات نه مني. ما دا خبرې کولې او د مواد مخدر چې د افغانستان د خلکو حیثیت یې خراب کړی. نو د امریکایي ما ته ویل چې ښاغلی ګیلاني دا د افغانستان مشکل دی، افغانان خپله دا مشکل حل کړي. نو په دې وخت کې تاناکا د جاپان و، د فرانسیس وینډرل مشاور و، هغه راغی غوږ کې څه وویل. نو دی داسې ډېر وارخطا شو. نو د امریکایي ته یې کتل. ما ورته وویل چې ښاغلی وینډرل کېدای شي موږ سره شریک کړي، خیریت خدای کړي. نو ما ته یې ونه کتل. امریکایي ته یې وویل چې یو طیاره په واټري سنټر کې ولګېد. دوم، درېیم، څلورم. نو پاڅېدو. نو ما د امریکایي ته وویل چې دا د افغانستان مشکل دی که د دنیا مشکل دی؟ نو دی ژړل، د مجلس نه ووت. نو هر یو کوشش کوو چې زر هوټل ته لاړ شو وګورو چې نیویارک کې څه پېښ شوی یا ټول امریکا کې څه پېښ شوی. هغه وخت هم څوک زما خبره نه اورېدله. اوس هم دوی کوشش کوي چې زموږ خبرې وانه اوري. د افغانانو، هغه افغانانو چې د افغانستان د ښې او د بدې ورځې نه آګاه دي او خپل جامعه ښه پېژني، خپل خلکو سره مشترکه ژبه پیدا کولی شي، هغوی ته قناعت ورکولی شي، هغوی سره ملګرتیا کولی شي، هغوی سره دوستي کولی شي، هغوی قانع کولی شي. دوی فقط د دوی لپټاپ دوی ته ډېر اهمیت لري او یا هغه ترجمانان چې بعد له 40 کالو یا 50 کالو لکه چې دا اوس رئیس جمهور دی د اروپا او امریکا نه راشي او خپل جامعه ونه پېژني چې دلته 40 کاله جنګ تېر شوی دی، دلته انسانان وژل شوي دي. ټرایبلي د هغوی خبره وه. زما یو دوست د کالیفورنیا نه د ترجمان په حیث باندې راغلی و، هغه په ټکي پښتو نه پوهېده، لېږلی و خوست ته. زه چې پښتو پوهېږم د خوستیانو په پښتو باندې ډېر کم پوهېږم. نو اوس ته داسې یو ترجمان وایسه هلته چې څومره مسلمانان به دی غلط ترجماني کړی وي او هغوی یې بندیخانې ته یا مرګ ته لېږلی. ورونو، زه خپل خبرې لنډوم. زه تاسو ته دونه وایم چې تاسو په خپل منځ کې افغانان خپل منځ کې محبت پیدا نه کړئ، یو بل ته احترام ونه کړئ، د یو بل پلوي ونه کړئ، د یو بل وټی ونه ګرځئ. والله که تاسو د ښه ورځې خاوند په موخه تېره شوه، زما زړه په دې ځوانانو باندې سوځي چې دوی به هم زمونږ غوندې بد وخت لري. ما 14 کاله په غره کې تېر کړی، زه تازه اهلي شوی، موږ د وحشت ژوند تېر کړی. نور افغانان د دې دغه نه لري، تحمل نه لري چې په غرونو کې شپه وکړي. ولې د نورو انسانانو غوندې ښه ژوند ونکړو. په مختلفو نومونو دا خلقي دی، دا پرچمي دی، دا اخوانی دی، دا ملي ګرا دی، دا نه پوهېږم د غټ دغه ای خدا، موږ ټول افغانان یو، ټول مسلمانان.
هیڅ چاته نور اجازه مه ورکوئ چې په دغه نومونو باندې تقسیم کړي، په قومونو هم تقسیم کړي. دا اوسني حالت چې دا په دې وطن کې روان دی، دغه انتخابات تاسو ولیده چې په څونه د شرم نه ډک انتخابات او څومره د تقلب نه ډک یو انتخابات. موږ ته په آرامو سیمو کې انتخابات نشو کولی تر څو چې سوله نه وي راغلی په دې وطن کې، تر څو چې یو ښه نظام نه وي راغلی او د افغانستان په ټولو ساحو کې ښه انتخاب ونه شي او افغانان ټول خپل انتخاب نه راښځي، انتخاب ونه لري، موږ هېڅکله به د ښه ورځې خاوند نه شو. ورونو، زه بیا د ستاسو د یو کشر په حیث باندې زه تاسو نه خواهش کوم، ستاسو نه هیله کوم یو بل ته نور شکنځلې مه کوئ. فیسبوکونو کې د ځوانانو یو بل ته بد مه ووایئ، افغانان وپېژنئ. هغه کسانو چې دلته مبارزه کړې او خپل وخت یې تېر کړی او هېڅکله د بل ملک شوق یې نه ده کړی، د خپل وطن او وطنوالو په څنګ کې پاتې شوی دی، هغوی ته لږ غوندې په درنښت وګورئ. کوشش وکړئ چې یو بل سره مینه وکړئ. دا مسافرازه لرم، زه یقین لرم چې افغانان په خپل سرنوشت خپله وټاکي. دا نظامونه ځي او راځي، ولې زموږ داسې نظام په کار دی چې هغه مسلمان وي او ښه افغان وي.